السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو راځئ چې نوي کلمات پښتو ته وژباړو. So the husband and wife debate over watch TV to buy. ښځې او خاوند د یو بل سره د ټلویزیون په اخیستلو مناظره یا شخړه وکړه. ډیبیټ معنا مناظره یا شخړه. The plane departed for Italia at 3 o'clock this afternoon. طیاره نن ماسپښین په 3 بجو ایټالیا ته روانه شوه. ډیپارټ معنا روانېدل. The bad news from work depressed the man. هغه بد خبر چې له کار څخه راغی سړی یې خفه کړ. The bad news from work depressed the man. John learned about history from factual books. جان د تاریخ په هکله د رښتیني کتابونو څخه زده کړه کوي. John learns about history from factual books. Factual معنا رښتینی. یعنی جان د تاریخ په هکله د رښتیني کتابونو څخه زده کړه کوي. تاسې هم د ځان سره بار بار تکرار کړئ او زما چینل کې ګډون وکړئ. وسلام.